پاکستان د خپل وروستیو نامنیو پړه پر کومو هیوادونو واچوله؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تازه څه ویلي دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. هینا ربانی د پاکستان د وروستیو نامنیو ملامتي پر ناټو او امریکا واچوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله هینا ربانی قهر ویلي چې هیواد د نامنۍ وروسته پیښې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له نامسؤلانه وتو سرچینه اخلي. نوموړي په تازه څرګندونو کې ویلي چې د ناټو ځواکونو دغه ډول وتل د سیمې پر امنیت ناوړه اغیز کړی دی. پاکستاني چارواکي دغه راز زیاته کړې چې دوی د وروستیو نامنیو د مهارولو وړتیا نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې مخکې د دغه هیوادو نورو چارواکو له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتو تر شا د دوی د پراخ لرلو خبره کوله او دا یې خپله لویه لاسته راوړنه ګڼله. د پاکستان د سیاستونو یو شمېر منتقدین دغه هیواد د تروریزم په پاللو او په دې توګه د خپلو ګټو د خوندي کولو تور لګوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان یعنی پاکستانی طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.